الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. بې له کوم شکه چې الله تعالی خپل بنده ته یو وړه شانتې پلمه لټوي چې جنت ته یې داخل کړي، او هر انسان په دې کوشش کې دی چې زه کوم داسې عمل وکړم چې جنت ته پرې داخل شم. د قرآن او سنت نه موږ داسې یو څه راجمع کړي دي، داسې یو څه کارونه دي چې په هغې باندې کولی شي انسان جنت ته داخل شي. اول په الله تعالی باندې په کامل ډول سره ایمان لرل، دوهم 5 وخت لمونځ ادا کول، دریم په لمونځ کې خشوع او عاجزي کول، څلورم د بې فایدې خبرو څخه ځان ساتل، پنځم د امانت خیال ساتل، شپږم په وعده باندې وفا کول، اووم د خپل عورت حفاظت کول، اتم مسلمانانو ته خیر رسول، نهم ځان او شکل د اسلام مطابق جوړول، لسم مسلمانانو ترمنځ اتفاق راوستل، 11 په مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول، 12 د مصیبت په وخت کې صبر کول او د نعمت په وخت کې شکر وستل، 14 د قرآن او سنت لاندې ژوند تیرول، 14 چې د مسلمانانو په زړونو کې ستا مینه وي، 15 د ګاونډي سره ښه رویه کول، 14 چې یو انسان پاچا وي او دروغ نه وایي، 15 حلال رزق لپاره کوشش کول، 18 په معامله کې نرمي کول، 19 قوي ایمان لرل په الله تعالی باندې، 20 امر بالمعروف نهي عن المنکر، 21 غریب انسان لپاره کار برابرول، 22 چې خلک د ستا څخه د شر توقع نه لري.